د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان شلوریز غوره لیګ یا APL په اړه یې غونډه کړې ده. دوی وایي چې دغه سیالیو د دویم پړاو لپاره چې کومه کمیټه ټاکل شوې د هغوی د غړو ترمنځ ناسته وشوه او په ټولو موضوعاتو پکې خبرې وشوې. د یادولو وړ ده چې د افغانستان غوره لیګ لومړنی پړاو په 2013 کال کې ترسره شوی و چې 15 لوبډلو پکې ګډون لرلو او بلخ لیجنډز د دغه سیالیو اتلولي په خپل نوم کړې وه. له هغه وروسته څو ځلې د APL د دویم پړاو ترسره کولو اعلانونه وشو خو تر اوسه پورې دویم پړاو نه دی ترسره شوی. په شپږیزه کرکټ لیګ کې د کابل بازانو لوبډلې مالک عبداللطیف ایوبي وایي چې تیر کال د شپږیزې د نشر او براډکاسټ کوالټي بیخي خرابه وه او کرکټ بورډ ته یې ویلي دي چې سږکال د نشر کوالټي د تیر په څیر هندي کمپنۍ ته ورکړي ترڅو مینوال د دغه سیالیو نه خوند واخلي. هغه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي دي چې څو ورځې وړاندې د شپږیزې لیګ د ټیمونو اونرانو د کرکټ بورډ د لیګونو او د شپږیزې کمیټې له غړو سره ناسته کړې وه. هغه وویل چې وطني کیمرې چې زرغون جام پرې نشر کیږي د شپږیزې لیګ حیثیت له منځه وړي. د اسیا جام سږکال ترسره کېدل هم شکمن ښکاري ځکه چې پاکستان کرکټ بورډ د اسیا جام ترسره کېدو لپاره کوم ماډل وړاندې کړی و هغه د هند کرکټ بورډ لخوا رد شوی دی او له هغه وروسته داسې اوازې دي چې آیا اسیا جام به سږکال ترسره هم شي او که نه بل کال ته به وځنډول شي. د پاکستان کرکټ بورډ یا آسیایي شورا لخوا تر اوسه پورې څه نه دي ویل شوي خو د اسیا جام د سږکال کوربتوب د پاکستان په غاړه دی او هند غوښتنه کړې ده چې اسیا جام دې له پاکستان څخه بهر وشي. پاکستان بیا دې ته راضي نه دی او غواړي چې دغه سیالۍ په خپل هیواد کې ترسره کړي. د ACC مینز پریمیر کپ پایلوبه چې د نیپال او متحده عربي اماراتو ترمنځ نن ترسره کېده د باران له امله وځنډېده او پرېکړه وشوه چې پاتې لوبه به سبا ترسره کېږي. د دې سیالیو څخه اتل لوبډله به د 2023 کال اسیا جام ته لار پیدا کوي. نن اماراتو د 9 لوبغاړو په سوځېدو 106 منډې کړې وې چې په لوبه کې باران پیل شو او لوبه ودرول شوه.